ورونو څنګه موږ کولی شو چې د یوې وینا لپاره خپله وینا چمتو کړو. زه یوې غونډې ته دعوت شوی یم سیده، او ما ته ویلې چې په دې غونډه کې به ته خبرې کوي. زه څنګه کولی شم چې دغه وینا ځان ته چمتو کړم او د دغې وینا پر اساس زه مخې ته لاړ شم تر څو زما دغه وینا په دې غونډه کې تاثیرګزاره اوسي، تر څو زما دغه وینا د خلکو لپاره موثره اوسي. نورونو مخکې تر مخکې چې تاسې کله وینا چمتو کوئ د دوو نقطو ته ډېر زیات پام وکئ. اوس نو دا داسې وخت دی چې دلته یوازې تی چې ته باید څه ډول وینا وکړې. دلته تالار نشته، دلته هغه خلک نشته د تالار له شور او له غوغا نه دی ډک. دلته د انانسر د شعرونو هغه نغمې نه راځي. دلته د انانسر سټیج ته رابلنې نشته. دلته صرف ځان ته اوس تناسي. اوس د ذهن ښه آرام کا او ډیره ګټوره وینا چمتو کا. نورونو کله چې تاسې وینا چمتو کوئ دوه نقطو ته ډیر زیات پام وکئ. یوه نقطه دا ده ګوره چې د ځان مدیریت ډیر مهم دی. مطلب دا ده چې ته دغه وینا ته په کوم ډول لباس کې ځې. اول خو به تا ته دا پته لګېدلی چې دغه وینا چاته کوم، د کوم کلتور والا خلک دي. نو کله چې د کلتور والا معلوم کړو نو کوشش وکړه چې هغه کلتور کې خپل ځان عیار کا. دا د ځان مدیریت ډیر مهم دی. صحیح شو؟ جامو ته دې پام وکړه، ویښتانو ته دې پام وکړه. داسې یو څه منفي نکات ستا ظاهرا په جامو یا په بدن کې نه وي چې د خلکو پام شي ورته. او دوهمه خبره دا ده چې د وخت مدیریت دی. دا دوه نکتې باید په پام کې ولرئ چې ته باید څو منټه وینا وکړې، څومره وخت باید ته وینا وکړې. وخت مدیریت کوي. مخکې تر مخکې چې وینا چمتو کوئ دا دوه نقطې له ځان سره په ذهن کې ولرئ. یوه دا ده چې ځان مدیریت کوي، او دوهمه خبره دا ده چې وخت مدیریت کوي. کله چې دا دواړه نقاط ته پام وکړو، اوس کوشش وکړه اول د وینا لپاره سریزه ولیکه. یاد ساتئ دغه د اول تاثیر تر پایه پورې. کله چې تا سریزه صحیح چمتو کړې وه او تر ټولو منظمه چمتو وه، دلته مخاطب له تا سره پاتې شو. نو دا یاد ساته چې د سریزې نه تر پایه پورې به تا سره مخاطب پاتې وي او ستا خبرو ته په درست ډول غوږ نیسي. سریزه په ډېرو ښکلو الفاظو باندې شروع کړئ. سریزه کې منظمې کلمې راولئ. کوشش وکړئ ځینې شعري بیتونه پکې ولیکئ. کوشش وکړئ د یوې ټوکې نه استفاده وکړئ په سریزه کې. کله مو چې سریزه تکمیل کړه، د سریزې نه وروسته مطلب ته راشئ. دا فکر وکړئ چې آیا زه دغه مطلب چمتو کوم، دغه مطلب زما باید څومره وخت پورې وي. کله چې د مطلب واخیسته چې آیا زه دغه زما د خبرو مطلب خلکو ته وړاندې کوم، دا باید زه په څومره وخت کې وړاندې کړم. لکه څنګه چې ما مخکې درته د وخت مدیریت ویلي، هغه نو بیا تا پورې تړاو لري. له دې نه وروسته درېیمه خبره بیا اصلي مطلب دی. اصلي مطلب نه مطلب دا ده چې ستا ته چې دا کومه وینا کوي، ستا د دې وینا اصلي موخه او هدف څه دی. دا نو ډېره مهمه برخه ده. د مشتري د راجلبولو دپاره، د مخاطب د راجلبولو لپاره دا ډیره مهمه خبره ده. صحیح ده که نه؟ کله کله که موږ تاسې په راډیو او ټلویزیونو کې اعلان اورو، لومړی موږ ته پیکیجونه وایي چې دا پیکیج مثلا د یو مخابراتي شرکت یو اعلان اورو، دا پیکیج جوړ کړئ، دا پیکیج جوړ کړئ. دلته مخاطب له ځان سره جذب کړي. نو دا اصلي مطلب کې هم تاسې هغه کلمې په خپلو وینا کې راولئ چې مخاطب را جلب کړي او مخاطب ستا دا خبرې په درست ډول واوري، ستا خبرې نتیجه ورکړي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اصلي مطلب کې باید ته ډېرې منظمې کلمې ولیکي او ستا د خبرو موخه او هدف په خلص ډول باید ته په همدې ځای کې څنګه کې وړاندې کړي. سریزه دې منظمه ولیکله، اصلي مطلب دې هم مخاطبینو ته وړاندې کړو. اوس اصلي مطلب کې هغه خپل هدف نه دی چې ته د
تا دغه خبرې د کوم هدف لپاره کړي هغه هدف په یو منظم ډول په یو نچوړ ډول په یو مختصر ډول وړاندې کړي لیدونکو ته. کله چې دا کار وکړو له هغې نه وروسته ستا د دې ټولې وینا یوه نتیجه ګیري وکړه. ستا د دې ټولې وینا یو خلص بیان کړه تر څو ستا د دې ټولې وینا نه خلک مفید شي او ستا دغه ټوله وینا خلکو دپاره ګټوره تمامه شي.